د پېښور د پولیسو رورل اس پی طاهر داوړ د 12 میاشتې په 15 نیټه کال 1988 کې د شمالي وزیرستان خدي کلی کې پیدا شوی وو. طاهر داوړ په کال 1989 کې د 14 ټولګي د زده کړو نه فارغ شو او په کال 1995 کې د پولیس محکمه کې د ایسای په توګه برتی شو. طاهر داوړ په همدې موده کې د پښتو ژبې سره د مینې او د شعر او ادب سره د تعلق لرلو په بنیاد باندې پښتو ژبه کې پرایویټ شپږم ویلو. طاهر داوړ ته د خپل ښې کارکردګۍ ښودلو په وجه باندې پولیسو کې ډیر زر مقبولیت حاصل شو او کال 1998 کې د بنو ټاونشیپ په تاڼه ایس ایچ او ولګولې شو. طاهر داوړ څو ځله د جرایم پیشه خلکو او ترهګرو سره مخامخ شوی دی. هم دغه وجه وا چې د ځانمرګي برید په ګاډون څو ځله ور باندې بریدونه شوي وو چې یو ځل پکې سخت ژوبل شوی هم وو. طاهر داوړ کال 2009 کې پېښور کې د اف آی ای اسسټنټ ډایرکټر په توګه وټاکل شو او تر 3 کلونو پورې یې دغه خدمات تر سره کړل چې د ښې کارکردګۍ ښودلو په بنیاد کال 2011 کې قائد اعظم پولیس ایوارډ هم ورکړی شو. طاهر داوړ 2014 کال کې پولیس محکمه کې ډي ایس پی شو او کال 2013 کې د پېښور پولیسو ایس پی شو. نوموړي د ملګرو ملتونو د میشن لاندې د پاکستان د پولیسو په استازیتوب باندې په کال 2003 کې روس او په کال 2015 کې د سودان اوږدمهاله سفرونه هم کړي وو او د اف آی ای په موده کې استرالیا او رومانیا ته هم لېږل شوی وو. ایس پی طاهر داوړ د کال 2013 د 10 میاشتې په 28 نیټه د اسلام آباد نه تختول شوی وو او د 11 میاشتې په 14 نیټه باندې په سوشل میډیا سره د تصویرونو د وژنې دردونکي خبرونه د ځنګل د اور په شان په سمه او غرخ خپاره شول. د طاهر داوړ په سر باندې تر اوسه پورې د ورور نه د پاتې شوو بچیانو او یتیمانو د پالنې ذمہواري هم وه. ولې څوک څه خبر وو چې د طاهر داوړ نه به خپل بچي هم دغسې زر یتیمان پاتې کیږي او وړه لور فاطمه به یې شپه ورځ د خپل پلار سره د ډېرې مینې په بنیاد باندې د هغوی تصویر په غېږ کې نیولې وي. د کور دروازه ته به هر وخت مخامخ سرې سترګې ناسته وي او د طاهر داوړ د موټر ارن ته به یې غوږونه لک او سک نیولې وي. ګوهر وزیر بنو.